د عروج خپرندوی ادارې لخوا د مال خبرې څانګې ته ښه راغلاست. یوه ملي سوداګر د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د غوړو د تولید فابریکه جوړه کړې چې 10 تنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. ویل کېږي چې له دې فابریکې څخه هره ورځ 6 ټنه د پنبې دانه ترلاسه کېږي او له هرو 4 ټنو پنبې تخم څخه 1500 کیلوګرامه غوړي او 3.15 ټنه د څارویو کنجاره ترلاسه کېږي. د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د هیواد د یو شمېر شیعه علماو او مخورو سره په کتنه کې وویل چې اسلامي امارت متوازن انکشاف سره ژوند دی او د امکان تر حده په ټول افغانستان کې پراختیایي پروګرامونه په لاره اچوي. له بلې خوا په دې غونډه کې یو شمېر شیعه عالمانو او مشرانو وویل چې شیعه خلک د اسلامي امارت په اړه مثبت نظر لري او په هر اړخیز ډول یې ملاتړ کوي. د ریاست الوزرا د دفتر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي د دوحې د غونډې اجنډا له نړۍ سره د اسلامي امارت پر اړیکو متمرکزه ده. نوموړي د ننګرهار له ځایي چارواکو او اوسیدونکو سره په لیدنه کې ویلي چې د اسلامي امارت د رسمي پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې اقدام وکړي. د هرات د زلزلې ځپلو د چارو کمیسیون چارواکي وایي چې د زلزلې ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او تحویلولو په لړ کې د رباط سنگي ولسوالۍ په 4 کلو کې د 120 میلیونه افغانیو په لګښت 1540 نور کورونه تحویل سول. د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هرات د زلزلې ځپلو د کمیسیون ویان مولوي احمد الله متقي وایي دوی توانیدلي چې د زیانمنو شویو کسانو لپاره 4000 کورونه جوړ کړي چې 90 سلنه یې پر خلکو ویشل سوي او تحویل سوي دي. له ملتیا مو مننه.